السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول مینوال به راته ښه وی جوړ وی او د صحت په کالیو کې به راته نغښتي وی. نو ملګرو وایي چې وخت لکه سره زر دی. نو اوس یو داسې اپډیټ یو داسې اپشن فیسبوک اضافه کړی دی په خپل اپلیکیشن کې چې هغه تاسو ته هغه وخت درښایي چې په هغه تاسو په فیسبوک باندې مصرف کړی وي. نو مطلب تاسو ته د 7 ورځو ټوټل حساب درښایي. مطلب د شنبې په ورځ مو څومره وخت فیسبوک ته ورکړی دی، د دویم په ورځ مو څومره وخت ورکړی دی، همداسې ټول د اونۍ مکملې ورځې درته ښایي چې دا څنګه مونږ وګورو او کوم ځای کې پیدا کېږي دغه درته ښایم. نو تاسو به راشئ فیسبوک به خلاص کړئ. کله مو چې فیسبوک خلاص کړ نو دلته به تاسو راشئ په دغه درې نشان باندې به کلیک وکړئ. زه درته وښایم. ما خو کمره کې کار نه دی چې تاسو ماته کې کمره خلاصه شوی. دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ را به شئ لاندې چې راغلی سیکیورټي اینډ پالیسي به خلاصه کړئ. نو دلته دا ګورئ یور ټایم ان فیسبوک دا باندې به کلیک وکړئ. اوس دغه ځای کې تاسو ته ښایي. ګورئ نن ورځ ما 1 ساعت او 14 دقیقې فیسبوک ته وخت ورکړی دی یا مو پکې کار کړی دی، او د جمعې په ورځ 1 ساعت 7 دقیقې ما د جمعې ورځ کار کړی دی، او د شپږم په ورځ مې 28 دقیقې یوازې فیسبوک کې کار کړی دی. پنځم په ورځ مې بیا 1 ساعت 28 دقیقې. داسې د اونۍ 7 ورځې تاسو ته درښایي چې په هره ورځ مو څومره په فیسبوک کې کار کړی. او لاندې نور آپشنونه دي، تاسو کولی شئ دغه کې خپل کار وکړئ، معلومات ترلاسه کړئ. نو ځینې کارونه باید تاسو وکړئ او ځینې کارونه به موږ درته ښایو. نو دا یو بهترین آپشن یا پرځای اضافه کول دی په فیسبوک کې تر څو موږ هغه وخت چې موږ فیسبوک ته ورکوو هغه معلوم کړو. نو که چېرته دغه 1 ساعت یا نیم ساعت موږ یو بل داسې کار ته ورکړو چې هغې کې دنیوي او خیرایي ګټه موجوده وي نو هغه به ډېر ښه وي. خو ما هم که ورکړی دی د ځینو ضرورتونو له وجې چې ما ورسره ضرورت دی باید خامخا دغه کار وکړم، نو هغې نه وکېږي. نو تاسو ته زه خواست کوم چې بې فضوله د عکسونو یا ساتیرۍ لپاره فیسبوک مه کاروئ. نو تر بیا د خدای په امان ښه وختونه او ښې شېبې. کومه پوښتنه وړاندیز نیوکه هر څه چې لرئ کمنټ کې راته ولیکئ. مننه.